دا یو خاکه ده د خان او د نوکر. راځئ چې وورو چې دا خان او نوکر یو بل ته څه وایي. هلکه ګلاب ګله ګلابه چې دا دی بیا کم خوا روک شوی دی. ګلابیه ولې چې کم خان دی ولې دا چېرته روک شوی وي؟ هان چې کم دی خوب مې کولو. خوب دې کولو؟ ولې دا د خوب ټیم دی؟ هان چې کم دی خوب راتلو خوب به مې نه کولو. دې پوه که ما تا ته هغه کار په حواله کړی ا دې وکړو که نه؟ هان چې کم دی هغه خو مې وکړو. څه چل دې وکړو؟ هان چې کم دی هغه غوا ته مې غوښه واچوله که نه او سپي ته مې ګیا واچوله که نه. ای ته خدای دې غر که ما خو تا ته وی چې غوا ته ګیا واچوه او سپي ته غوښه واچوه. هان چې کم دی ما خو چې کم دی نو غوا ته مې بس غوښه واچوله او سپي ته مې ګیا واچوله. ولې دا مې څه بد کار وکړو؟ دا خدای دې پوه که خدای دې پوه که ته خو به چې کم دی نو ما لیوني کې داسې کار دی چې زه راته کم کار څنګه په حواله که مخکې شانتی کوه. ته پوه شوې ګلاب ګله؟ ډېره ښه ده خان چې کم دی بلکل پوه شوم. ورشه وګوره سړیه څوک ورډبئ. ډېره ښه ده خان دا دې لاړم او دا دې رالم. خانه څوک هلکه هان چې کم دی هغه بادشاه راغلی و. څه وې هان چې کم دی ستاسو هغه چترۍ غوسته. نو تا ورته څه ووې؟ هان چې کم دی چترۍ مې وله ورکړه که نه؟ ولې را ستا د پلار مالو چې چترۍ دې ورکړه؟ هان چې کم دی ستا د پلار مالو ځکه خو مې ورته ورکړه. خبردار که بغیر اجازه ترې بیا زما د چا د چترۍ ورکړه. دا بادشاهیان هم څه کوي دې چترۍ هم نه ساتي. بیا ورته وایي چې چترۍ مې بره خان به مخکې ویزانده کړې ده او موږ ورته نه رسو. ته پوه شوې؟ ډېره ښه ده خان بلکل به ورته همدغه شانتې ویم. ورشه وګوره سړیه بیا ورډبېږي. یاره یو خو خان چې کم دی یو خو بس هر وخت به دا ورډبېږي. خانه څوک هلکه هان چې کم دی هغه وزیر راغلی و. یا خدایه پاکه کله باچا راځي کله وزیر راځي. وزیر څه وی هان چې کم دی ستاسو تپوس یې ښودو. نو ته ورته څه ووې؟ هان چې کم دی ما ورته وی که نه چې خان مې مونږه بره په میخ کې ویزان کړی دی او مونږ ورته نه رسو. یا ته خدای دې پوه که یا خدایه پاکه زه د بره د میخ دا ویزاندولی شم چې تا زه بره په میخ کې ویزان کړم چې بیا په ما پسې څوک راشي نو خبردار چې داسې ورته ونه وې ورته وې نشته خان مې تللی دی کچروله او تاریخ یې دی پوه شوې؟ ډېره ښه ده خان چې کم دی بلکل تابعدار همدقه شانتې به ورته ویم. ورشه وګوره سړیه بیا څوک رالل بیا ورډبېږي. یاره خان یو خو زه ستا د دې وزه د دبدبانې نه تنګ رالم. یو خو دا دروازه اوچتومه او ستا دې سر لیرولم نه ریشه دې خپل سر لیرولم. پرېږده ورشه وګوره سړیه مېلمانه دي. هان چې کم دی خو یاره خو بس ورپسې نو. خانه بیا څوک راغلی و؟ هان چې کم دی هغه بطخیا ماما راغلی و. یې سړیه هغه څه وې؟ هان چې کم دی ستاسو د هغې دبدبو تپوس یې کولو. دبدبو؟ د څه شي دبدبو؟ هان چې کم دی هغه غپ نه کوي. الشسن سپې یادوه دبدبو ډېر په مینه مې ساتلی دی. نو ته ورته څه ووې؟ هان چې کم دی ما ورته وی که نه چې هغه نشته کچروله تللی دی تاریخ یې دی. ای ته خدای دې غرقه یا خدایه پاکه چې زه تا سره څه وکړم ګلابیه. ما تا ته سپي یاد کړو که ما تا ته خپل ځان یاد کړو؟ بیا چې په سپي پسې څوک راشي که نه نو ورته وایه چې هغه مې خان بوتلی د مقابلې له او انشاءالله تعالی چې ګټي به څه به ورته وې؟ به ورته ویم ښه خان چې خان مې سپي بوتلی د مقابلې ده او انشاءالله تعالی چې بیلي به نه ریشه ګټي به. ورشه وګوره سړیه ده بیا څوک ورډبئ. یاره خان نو زه یم څه ویم نو چې دا سړی ډوډۍ را باندې خوړې که نه نو زه ویم چې خان په خدای. ورشه وګوره سړیه چې ده بیا څوک ورډبئ. هان چې کم دی یاده خو خان چې زه ویم چې څه وکړم نو نه د خان راکې او دا سړی ډوډۍ دی چې را باندې خورې او بس چېرې خورو
بیا دې پیرې له ورځمه که نه بیا به نه ورځمه خانه څوک و هلته کوم دی هغه مګه د نیپال راغلی و مګه د نیپال دا لا څوک دی ته څوک ګاونډي به یې نو سیوې هلته کوم دی ستاسو د پلار د نیکه د وختو هغه تکیه نه ده هغه غټه شانتې هغه یې غوسته یاره یو خو د دې خلک هم څه پکار یې نه ته ورته څه ووې ما ورته ووې که نه خانه چې هغه مې خان بوتلې د مقابلې له او انشاءالله تعالی چې ګټي به یا خدایه پاکه ما تا ته تکیه یاده کړې وه که ما تا ته السیشن سپی یاد کړی خبردار چې بیا په تکیا پسې څوک راشي نو ورته وایه چې خان مې د تکیا نه ټول مالو چوښکې دي او ډینډت ته وړې ده ډینډت کوي و ډینډت کوي ته پوه شوې مازغه کوله وکړه یې د ښه د خان چې کوم دی همدقسې به ورته ویم تابعدار اوسوده شمه دا د اوده کېدو ټایم دی هلته کوم دی بېګا مې په ایمان سړه ډوډۍ خوړلې ده او سخت خوب یې راوستی نو اوس په خیر د اوده شمه ورشه وګوره سړیه بیا څوک وډبه یا د خان نو ویم چې څوک منو دا دې وربچه منو خانه څوک ولکه هلته کوم دی مبارک چا خدای دې وبخه څوک و هلته کوم دی و تورې زلفې و دا ښکلې غټې سترګې نه یاره زر وایه څوک و هلته کوم دی جینۍ نه یاره سیوې هلته کوم دی ستاسو تپوس یې کولو که نه خانې ما زما تپوس په نه کوي نه چا تپوس په کوي نو ته ورته څه ووې هلته کوم دی ما ورته وی که نه خانه چې موږ مې د خان د ټول مالي چوکې دي او خان هم تش کړی دی او ډینډت ته موړی دی و ډینډت کوي یا خدایه د سپلو بیا ویم چې تا سره څوک هم ودرېږه